امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر روایت د ابي ذر باندې وبل روایت نقل کړي لري رسول الله فرمایي چې افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله بهترین عمل په عملونو کې د الله د پاره ورانه او د الله لپاره جوړه ام حبیبه چې کله د غیب پلار راغی د رسول الله خواله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیبي وا او داغه پر بستر باندې کې نسلونه استعمال کوي وتا نجسی مشرکی او د محمد رسول الله بستر دې په دې باندې تکیننه عمر رضی الله عنه د بدر په غزا کې پر خپل ماما باندې ورود انګل الله د رسول لپاره د فیصله کړو چې ارچ خپل قسم بلاس باندې ورګه ذبح د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه نن موږ تاسو کې د عبادت نشته شي او سړی د الله دشمن دی واغه سره موږ دشمنی وکړو خپلمان می رشتہ دار می ملګری می اگر کغه رب العالمین دشمن ولې نه ډوډۍ مرکو ملګرتوب هم کو مل مستم کو ال تقال ورزون حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د قوم د هلاکت فیصله رب العالمین وکړه وی ویل چې بده کې خو بصر دی وی اولی په دې سړي باندې ورواړوي وجه دا چې اسما دین بربادیدو د چرته تندیم نه خرابېدو نن تاسو وګورئ چې بده کار کې صرف موږ سوچ دا مختصر وړي کار دی د الله د رسول څومره مقابله کوي چرته چا خفغانو کی چرته انسان د خپل تندې را گونجي کی او چرته دا خبره د بل مسلمان سره شریک راځي لکه بده کار کې دغه نافرمانی د الله کېږي او دا کېږي او دا کېږي طریقه د حل به سي جلا خلق ختم نافرمانی ختم شو دینداری راشي هر سړی بس خپل جیب ډکول خپل کاروبار برابر ولا دا بهتر عمل کې واقع نه دی اثر کې درځي رب العالمین فرمایي چې زما دوستان هغه دي چې په کوم ځای کې زما د حکم خلاف کیږي وي د څه غوسه کیږي لکه زمرین پلانګانا امام احمد بن حنبل روایت نقل کړی د عبد الله بن عباس څخه د بزرنا وی د اسلام په کړهوي کې مضبوطه کړي چې د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه الولا والبراء د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه عبد الله بن مسعود سره په جنازه کې ورته چې خنده کوله وی قسم په الله چې سره به د مرګ پورې خبره ونه کوم وی مړ شو خبره وسره ونه کړي یو بل صحابي دغه وراره وی په دینو کانو باندې څنګهريزان عبادت وړي وړي تیږي وی ویل چې په دې باندې ښکار کیږي نو رسول الله دې نه منع کړي سترګې به وځي وی زدا کار کوم وی زدا الله د رضا لپاره وتا سره تر مرګ خبره ونه کوم مرګ پر وسره خبره ونه کړي د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه قران کې الله دوه خبرې ذکر کړي په الله به ایمان لري او یکفر بالطاغوت او د غیر قانون باندې بدتر رد کوي کته چیرته په الله ایمان لري او دغه سره رسولي وردا ایمان الله به نه مني لا اله الا الله طاغوت برد کې او دغه نه بر سره رب العالمین له تسلیمي ورکی